ماتا دیکل کور آیات کڑو اے غریبی دستا دلاسا جاڑو ما پزان میں ڈیر سخت یوڑے نمی سوک خپل شوخ پالو نپی جندو ما خبر ډېر ساریو دے وقت عجیبا دے سوک چا قدر نا کوینا سڑای دا خوب دو خبر شی وقت ضرورت شی سوک دا خوالا نارازینا الیاسا پریگ دا چه سکیگی ژوندون تیریگی دمرا ما کوا سوچونا وقت مازدیگر وزڑ میں سوی پر یادنا کول بیائی دکلی دلی دلو ارمانونا کول بیائی دکلی دلی دلو ارمانونا کول وقت مازدیگر وزڑ میں سوی پر یادنا کول بیائی دکلی دلی دلو ارمانونا کول بیائی دکلی دلی دلو ارمانونا کول خپاپ دینا یم ملگارو خپاپ دیم سکم خوالا نارازینا چه غریبی را بند راغلا خوکو دوستانو نیمالار کے پر خودو ما پمال دولت ما نزیگا ستا آخری مکان دا خاورو لاندی وینا پخواب خالکو یو مدل کڑو اولی پڑکا بیائی مڑکا چی گرمشینا اس پڑاول گرمول نیشتا وینی ارزان شوی ہر سوکی تو یا وینا دا بطر کو میں جاہل تو پکڑی ربا تور کڑی داغا خلقو تا اکلونا دا خلق پیو بل رحم نکڑی زڑونے دغو خکاد کانونا جڑ دینا رازای چیو تر بلزار شو صورت ژوند پکې مکړای نفرتونا قدر د هر انسان پکار وی رب پیدا کړي په هر رنگ صورتونا وخت مازدیګر وزړ مې سوي پر یادنا کول بیائی دکلی دلی دلو ارمانونا کول بیائی دکلی دلی دلو ارمانونا کول وقت مازدیگر وزڑ میں سوی پر یادنا کول بیائی دکلی دلی دلو ارمانونا کول بیائی دکلی دلی دلو ارمانونا کول سوک پا مالدار سوک پا غریب وی سوک پا ملنگ وی چم پا چم غاڑی خیرونا دا چا غلام نکڑ خدایا الیاس مدهوش پا غریبی کی خوشالیوما زد غریب دا جوند نظر شوم چی بی خطرہ پا ہر زائی کی جوند کوینا دا چی پخپال زون مستے دا دنیا نشو کی ڈوبنا خبر دینا دا آخرات
تیاری وکړئ په دې دنیا کې ملمنو په شانتیونه د ختمېدونکې زندګي ده په دې دنیا جوړوي څه محلونه نور د خبرو اختتام کړم الیاس مدهوش ولیکل ډېر ښکلي لفظونه الیاس نن بیا په ژړا سر دی وخت مازدیګر د زړه پر هر ټولوینا وخت مازدیګر و زړه مې سوي پر یادونه کول بیا یې د کلي د لیدلو ارمانونه کول بیا یې د کلي د لیدلو ارمانونه کول وخت مازدیګر و زړه مې سوي پر یادونه کول بیا یې د کلي د لیدلو ارمانونه کول بیا یې د کلي د لیدلو ارمان دا ښکلې او رنګینې مصرې په اواز وړاندې شوه د جناب الیاس مدهوش او شاعر هم ستاسو ورور الیاس مدهوش والسلام